سلامونه بیا هم په خیر راغلی افغان جرمن انفو ته. اته‌یشتم بوګنده د لیسنس د برخې لوستونه جرمني په پښتو باندې راځو. لومړیو پوښتنو ته. هر بوګند 10 پوښتنې لري چې 20 پوښتنې د اساساتو دي او 10 پوښتنې هم د کلاس B یا د همدغه وړوکي موټر د چلولو د اجازې نامې درسونه. Grundschrift. Lomrei Puchtana, der Zalurnumro Puchtana, da wodurch kann eine gefährliche Situation entstehen, د څه شي له امله نه کېدای شي چې یو خطرناکه وضعیت رامنځته سي durch nicht angepasste Geschwindigkeit دا چې زمونږ یا د یو موټروان د موټر چلونې سرعت برابر نه وي durch eingeschaltete Beleuchtung am Tag چې چراغونه د موټر په ورځ کې چالان وي durch liegen gebliebene Fahrzeuge دا چې یو موټر په سړک باندې ولاړ پاتې وي یا هم د هر څه له امله نه که هغه خراب شوی وي یا هم د سړک په منځ کې ولاړ وي د دې دواړو له امله نه د څراغونو له امله نه. دویمه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. انځور به وګورو. په انځور کې شتراسنبان یا ټرام راځي ودرېږي. موږ نه مخکې هم دلته ویني چې کسان په سړک باندې تیریږي. پوښتنې ته راځو. پوښتنه څه وایي؟ Die Straßenbahn ist an der Haltestelle gerade zum Stehen gekommen. دغه شتراسنبان یا ټرام چې د اوس راغی دلته ودرېدو ته یا په دې تمځای کې ودرېدو ته راورسېده. Welche Verhalten ist richtig؟ کومه کړنه یا چلند سم دی؟ Ein- oder aussteigende Fahrgäste dürfen nicht gefährdet werden. هغه مسافر چې د بس نه د دې ټرام نه کته کیږي او یا هم ورته خیزي هغوی ته باید هیڅ خطر پیښ نشي. هو ein- oder aussteigende Fahrgäste dürfen nicht behindert werden. دا چې خطر ورته پیښ نشي باید ورته کوم خنډ هم پیښ نشي. Ein- oder aussteigende Fahrgäste dürfen mit der Hupe gewarnt werden. دغه کسان چې د دې ټرام نه کته کیږي او یا هم ورته پورته کیږي په اران باندې باید ورته اختیاره یا ګوتڅنډه وسي چې سړک خوشي کی. نه دا سم نه ده. Diese Frage wurde richtig beantwortet. راځو درېیمه پوښتنه ته. د 4 نمرو پوښتنه ده. Warum sind ältere Fußgänger im Verkehr mehr gefährdet als jüngere؟ ولې زاړه کسان یا په عمر پاخه کسان په فرکیه یا راشه درشه کې دغه چې بیرون که موټر ده موټر سایکل ده یا بایسکل ده بیا انسانان دې ورسره کته پورته کېږي دې فرکیه ته دې وضعیت ته یا راشه درشه ته فرکیه وایي. ولې زاړه خلک په فرکیه یا هم دغې راشه درشه کې ډېر خطر ورته متوجه ده له ځوانانو نه. Sie reagieren oft langsamer und sind weniger beweglich. دا چې زاړه کسان ډېر رو ګرځي او هم ډېر آسته حرکت کوي یا ځان خوځوي له دې امله نه. هو Sie schätzen die Geschwindigkeit von Fahrzeugen oft falsch ein. دا چې د موټر د تیزوالي اټکل سم نه وي ډېری وخت فکر کوي چې موټر تیز ده یا هم رو ده هغه تیز وي که تیز وي هغه رو وي داسې یعنې سم اټکل نسي کولی. Sie sehen und hören oft schlecht. دا چې سم اوریدل هم نسي کوی او سم سترګې هم سم کار نه کوي یا لیده هم سم کار نه کوي. معنا دا چې هغه کسان په عمر باندې پاخه وي هغوی ته ډېر خطر متوجه ده د نسبت ځوانانو ته. ځوانان تیز حرکت کوي منډه وهي ولې زاړه کسان هغوی وخت ته ضرورت لري چې ځان وخوځوي یا هم یو شي باندې پوسي یا هم ویني. دلته دا درې واړه فکټورونه سم دي. 4 پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. Ein Fußgänger mit einem weißen Stock möchte vor ihnen die Fahrbahn überqueren. یو پلی کس روان ده او غواړي چې په سړک باندې تیر سي او سپینه لکړه ورسره ده. Wie müssen Sie sich verhalten؟ څنګه چلند به کوئ؟ Ich muss die Geschwindigkeit vermindern und nötigenfalls anhalten. زه باید خپل سرعت راټیټ کړم که چیرې اړتیا وه ان لا ورته ودرېږم. Ich muss Warnzeichen geben. زه باید ورته یو اشاره یا د اخطار ورته ورکړم. Na, ich muss mit gleich gebliebener Geschwindigkeit weiterfahren. څومره مې چې د موټر تیزوالی ده په همدې باندې لا هم مخکې لاړ سم. نه دلته یوازې دا ځواب سم ده.
Ja, diese Frage wurde richtig beantwortet. پنځمه پوښتنه د څلورو نمرو پوښتنه ده. Sie wollen nach rechts abbiegen. دغه موټر ستاسو دی، دا هم بایسکل او دا مخکینی موټر چراغ شین سوی ده. تاسو ته غواړئ چې راسته خوا وګرځئ. Sie wollen nach rechts abbiegen. Wie sollten Sie sich verhalten? تاسو غواړئ راسته خوا وګرځئ. څنګه چلند به کوئ یا څنګه چلند باید وکئ. Schulterblick durchführen. په اوږه باندې وګورئ، سر به تاوئ، د اوږې په سر به داسې ګورئ چې څوک راځي که نه راځي. هو. Vor dem Radfahrer abbiegen. مخکې له دغې بایسکل نه تاوسه. Den Radfahrer durchfahren lassen. دغه بایسکل ته اجازه ورکړه چې لاړ شي. هو. کله چې مخامخ تاسو داسې ځئ او تاسو څنګ کې دلته بایسکل هم وي، دې ته باید لاره ورکړل شي چې دی لاړ شي. شپږمه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده، ویډیوي پوښتنه. راځو ویډیو ګورو. په ویډیو کې اړیاست چې تاسو خپلو ښیښو کې دننه وګورئ چې دا درې واړه یوه ښیښه دننه ده، دوه دانې هم بیرون دي. راسته او چپ خواته موټر سایکل راغی، دلته په وره کېدو باندې ده. چراغ هم په بیرته په شین کېدو ده. راځو پوښتنو ته. Worauf müssen Sie beim Umschalten der Ampel auf grün achten? Umschalten یا دغه چې اوس د نارنجي یا زیړ نه بیرته شین ته راځي، په دغې وخت کې چی شته هم باید پام وي. auf das Motorrad چې دغه موټر سایکل د ده ته هم باید پام وي چې مانه دلته اوس ماته سم نه ښکاري. auf den Gegenverkehr یا هغه موټر چې هاخوا نه راځي، هاخوا ډېر لرې، د هغې سره موږ هېڅ غرض نه لرو. auf den Fußgänger دغه پلي کس چې تېرېږي. هو موږ اړ یو چې دې ته مو پام وي او دې موټر سایکل ته، ځکه که چراغ را بدلېږي، که زه حرکت کوم خو دې ته رسېږم چې دا پلي کس پې باندې ژوبلېږي، او بل دلته دا موټر سایکل دا باید مانه مخکې لاړ شي چې دا سړک خوشي سي او وروسته له هغې نه زه حرکت وکوم. و Gegenverkehr سره زه هېڅ غرض نه لرم. Ja, diese Frage wurde richtig beantwortet. اوومه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. Mit welchem Verhalten von Radfahrern müssen Sie rechnen? د بایسکل چلولو یا د هغه څوک چې بایسکل چلوي کوم چلند توقع یا تمه ترې کېږي. Radfahrer benutzen Einbahnstraßen in beide Richtungen. دا تمه ترې کېږي چې دغه بایسکل چلوونکی هغه سړک دواړه خواو ته کاروي چې معمولا ورته د یو طرف ورتګ اجازه وي. هو کېدای شي. Radfahrer benutzen Radwege auf der falschen Seite. او یا هم هغه د بایسکل پټه یا د بایسکل سړک چې ورته بیل شوی ده، کېدای شي چې هغه په غلطې خوا باندې وکاروي، یعنې که د تلو وي د راتلو دپاره یې وکاروي، که د راتلو وي د تلو لپاره یې وکاروي. Kein Beleuchtung bei Dunkelheit. او هیڅ د روښنایي وسیلې په خپل بایسکل کې ونه لري. کله چې تیاره وي کېدای شي چې ګروپ یا څراغ یا هم رفلیکټور چې هغه رڼا بیرته انعکاس کوي، نو هغه شی هم ونه لري. کېدای شي دا تمه کېږي بایسکل ده. او هغه احتیاطي جنبې چې تاسې پوهېږئ خطر ایجادوي، نو هغې ته به تاسو دلته ټک مارک ورکوئ. Ja, diese Frage wurde richtig beantwortet. اتمه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. Wie lange sind Cannabis und dessen Abbauprodukte im Urin nachweisbar? تر څه وخته پورې د کانابیس یا هم د چرسو استعمال نه وروسته د دې اثرات په میتیازو کې د تثبیت وړ دي. Noch nach Wochen Anla 2 هفته وروسته هم höchstens mehrere Tage nur mehr Stunden. Nach Wochen یعنی هفتو وروسته هم که چیرې د تشې میتیازې چک سي، نو تثبیتېدلی سي چې دوی د چرسو او یا هم د هغه مرتبطه پرودکت کارولی دي یا تولیدات کارولی دي. Ja, diese Frage wurde richtig beantwortet. نهمه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. Sie möchten innerorts einen Elektroroller überholen. تاسو دننه په ښار کې له یوه برقي 2 ټایره وړکۍ موټر سایکلونه وي یا په ولاړه باندې چې ورسره ځې
په باندې نو هغې نه مخکې کېږي welchen zeitlichen Mindestabstand müssen Sie dabei einhalten څومره د اړخ واټن او فاصله باید تاسو له دغې رولر نه ولرئ 1.5 متر فاصله باید تاسو له دې نه ولرئ ja. Letzte Påstående der Zaluro-Nummer Påstående, dass Sie möchten nach links abbiegen, wann müssen Sie auf den nachfolgenden Verkehr achten? Das غواړئ چپ لاس ته وګرځئ wann müssen Sie په کوم وخت کې باید تاسو را روان موټر ته هم پام وکړئ چې تاسو پسې را روان ده vor dem Abbiegen مخکې له دې چې تاسو تاویږئ nach dem Abbiegen کله چې تاسو وګرځېدلی یا تاو شوئ بیا vor dem Einordnen نه کله دا دویم سم نه ده ځکه vor dem Einordnen کله چې تاسو ځان برابروئ موټر برابروئ چې زه به راسته لاسته ګرځم ښیښه کې به ګورئ شاته آینه کې چې معلوم سي تاسو په موټر څکه نسته اشاره به وهئ هغه وخت به ګورئ او بل چې کله تاویږي هغه وخت کې به هم وګورئ کله چې تاسو له نور ضرورت نسته چې تاسو شاتني موټر پسې نور وګورئ 11مه پوښتنه د 3 نمبرو پوښتنه ده 80 کیلومتره په ساعت کې د موټر د ځغاستې اجازه شته ده په ښیښو کې ګورم دننه څه راته نه ښکاري دننه ښیښه کې هم څه نه دلته یو څلور لارې ده چې زه باید هر هغه څوک چې دننه وي پکې هغې ته لومړیتوب ورکړم ما نه مخکې د آسماني رنګه موټر راننوته نو دی اوس لومړیتوب لري کله پورې هم چې دی وځي Was müssen Sie hier beachten? دلته باید چېرته پام وي Ich muss dem PKW die Vorfahrt gewähren دغه موټر ته باید زه لومړیتوب ورکړم ځکه ما ته هغه سره علامه راغله چې زه باید لومړیتوب ورکړم Ich muss bei Einfahrt in der Kreisverkehr blinken زه باید کله چې دې څلور لارې ته د چوک ته ننوځم اشاره مې وهم نه کله چې تاسو د څلور لارې نه وځئ وروسته له هغې نه خپله راسته اشاره وهئ بیا به وځئ د ننوتلو په وخت کې نه weiter abbremsen کې اړتیا وي مخکې ځمه بریک نیسم هو دا دواړه سم دي Diese Frage wurde richtig beantwortet. 12مه پوښتنه د 4 نمبرو پوښتنه ده Sie möchten aus dem Grundstück ausfahren تاسو غواړئ د حویلۍ د حیاتۍ نه بیرون ووځئ لکه دا وضعیت چې دا اوس ده زه غواړم ووځم دا دوه سپین سري را روان دي Was ist richtig؟ که په دې انځور کې وګورو کله چې زه غواړم له دې حیاتۍ نه ووځم زه باید پام وکړم چې د راسته خوا نه هم څوک نه راځي او د چپ خوا نه هم څوک نه راځي ځکه دلته د پلي کسانو تلونکو لاره ده که دې خط ته وګورو د سور خط ښکاري چې ان بایسکلونه هم تیریږي په دې باندې بیا به موټرونو ته هم پام کوو لومړی به پلي کسانو ته بیا د بایسکل او بیا هم د موټر Ich habe kurz damit mich die Fußgänger ausfahren lassen. زه ورو یو وارن کوم یا لنډ یو وارن کوم چې دغه پلي کسان پوسي او ماته لاره اجازه راکړي چې زه لاړ شم نه Ich muss warten bis die Fußgänger die Ausfahrt überquert haben. تر هغو به زه ودرېږم تر څو چې دغې پلي کسانو د سړک یا د دې سړک نه یا د دغه ځای نه تېر سوي اوسي هو کله چې دوی تیر شو بیا به زه تیریږم Ich darf fahren falls die Fußgänger auf ihren Vorrang verzichten هغه وخت چې کله ماته دې پلي کسونو اجازه راکړه یا راته ویلې چې تاسو ته لاړ شه نو هغه وخت کې هم زه کولی شم چې لاړ شم دوی به ودرېږي بیا به زه ځم کله چې دوی راته وویل هو په دې وخت کې زه کولی شم 13مه پوښتنه د 2 نمرو پوښتنه ده Wie weit vor und hinter einem Haltstellendes Schild Haltstellendes Schild dürfen Sie nicht parken. څومره لرې اخوا او دیخوا یعنی وروسته او مخکې د یو Haltstellen Schild چې هلته د بس تمځای وي او لوحه وهل سوي وي تاسو نسئ کولی وروسته او مخکې د هغې نه پارک کړئ 15 متره وروسته او 15 متره مخکې له هغې نه تاسو نسئ کولی چې موټر هلته پارک کړئ Ja, diese Frage wurde richtig beantwortet. فکر وکړئ دغه بټنه څه ده دا هم دا شیلډ ده 15 متره دی خوا 15 متره هم دی خوا ته تاسو اجازه لرئ یعنی له دې کم چې وي نشئ پارک کولی باید 15 نه خوا تاسو موټر پارک 14مه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده Unter welcher Notrufnummer erreichen Sie in Deutschland die Polizei und den Rettungsdienst کوم نمبرونه تاسو کارولی شئ کله چې تاسو
پولیس ته په آلمان کې زنګ وهئ او یا هم بیړنیو حالاتو کې د ژوند ژغورنې اطفایې او یا هم امبولانس او دې شیانو ته زنګ وهئ. نوتروفنومه بیړنیو مرستو دپاره شمیره 115 110 112 110 یا 110 د پولیس نمبر ده، 112 یا 112 د ریټونسدینست یا د اطفایې او امبولانس نمبر. دا دواړه نمبرونه مو تل په ذهن کې وي. Ja, diese Frage wurde richtig beantwortet. 15 پوښتنه ده. 5 نمرو پوښتنه ده. Welches Verhalten ist richtig؟ کومه کړنه دلته سمه ده؟ راسته لاسته مې هېڅ څه شی نسته، زما چپ لاسته هم دا سور موټر ده جګري او بل دا بایسکل روان ده. د بایسکل چلوونکي لپاره دی لومړیتوب لري چې ده ته لومړیتوب ورکړي او دا لوی موټر د لوی موټر ته زه لومړیتوب لرم، دی باید ما ته اجازه راکړي چې زه لاړ شم. Ich muss den roten LKW abbiegen lassen. Der Surmotor باید پریدم چې لاړ شي. نه. Ich muss den Radfahrer abbiegen lassen. بایسکل ته باید اجازه ورکړم چې لاړ شي. نه. Ich darf als Erster die Kreuzung überqueren. ما ته اجازه شته ده یا زه کولی شم چې ټولو نه لومړی لاړ شم. Ja, diese Frage wurde richtig beantwortet. 14 پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده. Welches Verhalten ist richtig؟ کومه کړنه سمه ده؟ دا انځورونه کله چې تاسو په ذهن کې وسپاره ډېر په اسانۍ سره کولی شئ 5 نمرې خپلې کړئ. که د انځور په اساس باندې وګورو زه لومړیتوب لرم، خو کله چې زه خپل لومړیتوب ته پابند اوسم او لاړ شم دلته دا سړک بندیږي، نو اخلاقا زه باید داسې یو وضعیت دلته یا داسې یو کړنه وکړم چې دا سړک هم بند نسي، ګڼه ګوڼه رامنځته نسي او ترافیکي قانون هم مراعات شوی وي. Ich darf vor der Radfahrerin links abbiegen. د دغه بایسکل چلوونکي نه مخکې زه کولی شم تاوسم. هو قانونا ته کولی شئ، تا حق ده. Ich muss die Radfahrerin durchfahren lassen. زه باید د بایسکل چلوونکي ته اجازه ورکړم چې لاړ شي. Ich verzichte auf meine Vorfahrt, um die Kreuzung nicht zu verstopfen. زه له خپل لومړیتوب نه تیریږم د دې لپاره که چیرته زه لاړ شم نو دا څلور لارې بندیږي. زه به دا دواړه ټیک مارک کړم، نو کله چې زه خپل لومړیتوب نه تیریږم دې دواړو ته به اجازه ورکوم چې ځي. هو دا دواړه سم دي. 18 پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده. Welches Verhalten verlangt diese Verkehrszeichen von Ihnen؟ کله چې دغه ترافیکي لوحه وینئ نو دا ترافیکي لوحه څه شی غواړي تاسو نه، یا تاسو باید څه ته پام وکوئ؟ höchste Aufmerksamkeit معنی دا غواړي چې زه باید ډیره زیاته پاملرنه وکړم. Bremsbereitschaft باید زه آماده اوسم چې بریک ونیسم. Geschwindigkeit vermindern له ما دا تمه کیږي چې زه دې خپل سرعت راټیټ کړم، یعنی د دې معنی چې پام کوه په سړک باندې ماشومان یا انسانان تیریږي او راتیریږي. Ja, diese Frage wurde richtig beantwortet. 18 پوښتنه د 3 نمرو پوښتنه ده. Wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen؟ څنګه چلند کوئ کله چې دغه ترافیکي لوحه تاسو وینئ؟ دا چې د منع ده، مه راځه یا مه ننوځه، کله هغه وخت کې چې له هغې خوا نه یو موټر راځي. Sie dürfen nicht abbiegen. تاسو ته اجازه نشته ده چې وګرځئ یا تاوسئ. نه. Sie haben Vorrang vor dem Gegenverkehr. تاسو لومړیتوب لرئ نسبت دغه موټر ته. نه. Sie müssen dem Gegenverkehr Vorrang gewähren. تاسو باید هغه موټر چې له هغې خوا نه راځي هغې ته لومړیتوب ورکړئ. هو Diese Frage wurde richtig beantwortet. 19 پوښتنه د 2 نمرو پوښتنه ده. Worauf weist diese Verkehrszeichen hin؟ دغه ترافیکي لوحه د څه شي معلومات تاسو ته درکوي؟ دا معلومات راکوي auf eine nummerierte Tiefgarage. Tiefgarage چې د ځمکې لاندې د موټرونو تمځای وي، د هغې معلومات ماته راکوي، یا ګراج وي، پارکینګ وي. auf eine nummerierte Umleitung. Nummerierte Umleitung بدیل د یو سړک یا الټرناتیو، یا د دې په ځای باندې تاسو یو بل اوټوبان یا یو بل سړک کارولی شئ. هو auf die U-Bahn-Linie 3. د U-Bahn یا ترام 3 نمبر یا 3 نمبر U-Bahn دی جنزي. نه. دا چې ماته یو بل لار راښیي کولی شئ چې خپل هدف ته تاسو پې باندې ورسیږئ.
شلمه پوښتنه د دریو نمرو پوښتنه ده. Was sollten Sie tun, um die Umwelt zu schönen? څه باید وکړي دا چې چاپیریال ته مو هم یو څه ښه کړی وي. Ich sollte bei übermäßiger Rauchentwicklung aus der Auspuffanlage das Fahrzeug überprüfen lassen. کله چې ما موټر ډیر زیات دود کوي باید یو دفعه بودم تر څو پورې چې دا چک سي دغه دودکش یا هوا د سالنسر باید چک سي. Bei längerem Warten den Motor abschalten. کله چې زه یو ځای کې هغه څراغ وي که ګڼه ګوڼه وي یا هر څه وي ډیر ودرېږم موټر باید ګل کړم. Ich sollte auf unnützes Hin- und Herfahren verzichten. زه باید له دې هم تیر سم چې بې ځایه تګ راتګ ونه کړم. یعنی بې ځایه تګ راتګ نه باید زه تیر سم. Ja, diese Frage wurde richtig beantwortet. دا شل پوښتنې د اساساتو وې. راځو لس پوښتنې چې د کلاسه B دي هغې ته. Wie schnell dürfen Sie mit einem LKW mit einer zulässigen Gesamtmasse von 3 Tonnen außerhalb geschlossener Ortschaften auf Straßen mit einem Fahrstreifen vor jede Richtung höchstens fahren? اوږده پوښتنه ده. څومره تیز تاسو کولی سئ که چیرته تاسو یو LKW ګرځوئ بیرون د ښار نه außer Ortschaften هغه ځایونه چې هلته د اوسېدو ځای نه وي یعنې بیرون د ښار نه او سړک هم داسې سړک وي چې یو د تلو یو د راتلو لاره وي. څومره تیز کولی سئ چې په دې سړک باندې دغه LKW چې 3 ټنې وزن وي ویې ګرځوئ. 100 کیلومتره په ساعت کې اجازه ده چې کولی سئ هلته موټر وچلوئ. دویمه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده. ویډیویي پوښتنه ده. راځو ویډیو ته ویډیو به وګورو. 120 کیلومتره په ساعت کې د موټر د ځغاسته ده ورو ورو به کمیږي ځکه چې دا دوه موټره څنګ په څنګ روان دي او ټوله لاره یې بنده کړې ده. ما اشاره ووهله چې زه به دوی نه مخکې کېږم خو دلته د شنه موټر لاره بنده کړې. هره ویډیو پوښتنه کوئ چې تاسو 15 ځله وګورئ خو کله چې تاسو د پوښتنو برخې ته لاړلئ بیرته نسئ راګرځېدی. Worauf müssen Sie sich jetzt einstellen? دلته باید څنګه اوس ځان آماده کړئ. دا der Überholvorgang des grünen LKWs länger dauert. دا چې د دې موټر مخکې کېدل له دې سپین نه یو څه وخت نیسي. هو dass der weiße LKW beschleunigt. دا چې د سپین موټر کېدای سي سرعت زیات کړي. نه په قانون کې باید هغه موټر چې ترې یو څوک مخکې کېږي خپل سرعت جګ نه کړي. Da der blaue PKW zum Überholen ansetzt. دا چې دغه موټر هم کولی سي راووځي او د دې موټر نه د مخکې کېدو تمه ولري. هو Diese Frage wurde richtig beantwortet. Dritte Püchtene der 3 Nummer Püchtene der für welche Kraftfahrzeuge gilt innerorts die freie Fahrstreifenwahl? په دننه ښاري سیمه کې کومو موټرونو ته اجازه شته چې هر خط د موټر د ځغلولو لپاره وکاروي. هغه موټر چې 3.5 کیلوګرامه 15 ټنه وزن ولري. یعنی دا واړه موټرونه دا چې 15 ټنه وزن ولري هغه کولی سي چې راسته یا چپ هر خط چې وي وکاروي. څلورمه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. Auf einer Autobahn mit 3 Fahrstreifen hat sich ein Stau gebildet. یو عمومي یا غټه لاره یا شهره چې هغه 3 سرکه لري په دې کې ګڼه ګوڼه یا ترافیکي ګڼه ګوڼه جوړه سوې ده. Wo ist die Gasse für Rettungsfahrzeuge zu bilden? په کوم ځای کې باید د ایمرجنسي یا بیړنیو حالاتو دپاره د موټرونو لاره پرېښودل سي که هغه د اطفایي وي که د پولیسو وي او که د امبولانس وي. یعنې دا 3 دانې سرکونه دي په یو اتوبان کې 3 کرښې دي. په کومه کرښه کې باید د اجازه ورکړل سي چې د بیړنیو مرستو دپاره موټر لاړ سي. دغه 2م او د 3م خط ترمنځ دغلته باید خط پرېښودل سي یا سرک پرېښودل سي چې د ضرورت په وخت کې پولیس او یا هم اطفایه ورسي. Zwischen den linken und dem mittleren Fahrstreifen چپ او منځ یعنی دغه دواړو ترمنځ. هو Zwischen dem mittleren und dem rechten نه راسته لاس سرک نه که چېرته 3 دانې وي نو د منځني او اخرني. Auf dem Seitenstreifen نه دغه ځواب سم ده.
پنځمه پوښتنه د څلورو نمرو ده. Wegen einer Pause stellen Sie fest, dass ein Zirgurt gerissen ist. Was tun ist. تاسو یو ځای کې ودرېدلی، پاوزه یا وقفه مو کوله، بار مو په یو چیشي باندې تړلی ده، همغه کمربندونه ګوري چې یو کمربند لږ ذرکې خوړل شوی ده، شکېدی، لږ څه شکېدلی ده. Was tun ist. څه باید وکړو. Fahrt fortsetzen, wenn durch andere ausreichende Sicherungsmittel die Ladung gesichert ist. موټر وګرځوه یا مخکې لاړ شه، خپل هدف ته لاړ شه، کله چې ته پوهیږي بار د مسؤونه ده او یا هم د نورو کمربندونو یا رسیو په واسطه کلک شوی ده. Fahrt fortsetzen, weil die Ladung beim Verrutschen durch die Bordwände aufgefangen wird. موټر وځغلوه، زه لاړ شه. دا چې تا بار د موټر اړخونو کلک نیولی ده یا هلته نیسي. Na, Fahrt fortsetzen, sobald der Zirgurt ausgetauscht ist. دا دواړه ځوابونه سم دي. شپږمه پوښتنه د دریو نمرو پوښتنه ده. Wie sichert man einen PKW mit automatischer Kraftübertragung gegen Wegrollung. څنګه کولی شئ تاسې موټر چې اتومات ده مسؤونه یې پارک کوي چې شاته لاړ نشي. Wählhebel in Endstellung bringen. هغه د ګیر کومه ډنډه چې ده او یا هم کومه بټنه چې ده هغه ان ته راولئ، نه نیوټرل، موټر حرکت کوي، شاته ځي. Feststellbremse bestätigen. Lass die Bremsbereiche schage. Wählhebel in P-Stellung. او موټر تکمه به په پی کې اچوي یا پی ته به راولئ چې پارک سي. Ja, diese Frage wurde richtig beantwortet. اومه پوښتنه د دریو نمرو پوښتنه ده. Warum sind Kurzstreckenfahrten mit kaltem Motor besonders umweltschädlich. ولی یخ موټر چلول مو د چاپیریال دپاره ښه نه دي. Weil bei Fahrten mit dem kalten Motor mehr Kraftstoff verbraucht wird. دا چې موټر ډېر تیل مصرفوي کله چې موټر یخ وي او ګرځوئ. Weil bei Fahrten mit kaltem Motor der Materialverschleiß größer ist. دا چې مثلا که موبلاین وي، مثلا د ماشین هغې وي کارول وي، په هغې وخت کې ډېر خرابی کوي. Die Fahrzeuge Batterie überladen wird. چې ډېر زیاته چارجېږي. نه، دا دواړه ځوابونه سم دي. اتمه پوښتنه د دریو نمرو پوښتنه ده. Worauf müssen Sie in regelmäßigen Abstand die Reifen Ihres Fahrzeuges überprüfen. ولې به تاسو باید تقریبا وخت په وخت باندې خپل موټر ټایرونه چیک کړئ. دا چې بیرون نه خراب سوي نه وي، دا چې صحیح هوا پکې وي او دا چې سمه غوښه ولري یعنی خوړل سوي نه وي. Ja, diese Frage wurde richtig beantwortet. نهمه پوښتنه د دوو نمرو پوښتنه ده. Die Scheibenwischer an Ihrem PKW funktioniert nicht. Was kann die Ursache davor sein. تاسو د موټر شیشه پاکونونه کار نه کوي، هغه شیشه پاکوي د موټر وایي کار نه کوي. څه علت کیدی شي. Sicherung durchgebrannt. لاینونه یې سوي دي کیدی شي. Scheibenwischer Motor defekt. کیدی شي چې هغه د دې کوم موټور څه ده هغه خراب شوی وي، د شیشه پاکون موټور. Zu viel Wasser in der Scheibenwaschanlage. ډېرې اوبه پکې اچول شوي یا ټانکۍ کې ډېرې اوبه دي د دې پاکولو دپاره. نه، دا دواړه سم دي. لسمه پوښتنه د دریو نمرو پوښتنه ده. Sie müssen ein defektes Rad demontieren. تاسو باید خپل د موټر ټایر بدل کړئ. In welcher Reihenfolge sollten Sie vorgehen. کوم طرز العمل باید په پام کې ونیسئ. کوم کارونه اول، دویم، دریم همداسې پرله پسې وکوئ تر څو پورې چې تاسو د ټایر بدل کړئ. Fahrzeug gegen Wegrollen sichern. موټر اول داسې مسؤونه کوي چې شاته لاړ نشي. Wagenheber ansetzen. جک به د موټر لاندې ږدئ. Radmuttern lösen. د بولټونه به سستوئ د موټر. Fahrzeug anheben. موټر به بیا جګوئ. Radmonturen herausdrehen. او دغه بولټونه به بیخي ترې راباسئ. هو، دلته دا پوښتنه سمه ده. دا و د دې برخې پوښتنې او ځوابونه. تر بیا ښې چارې.